کې وړه نشته. خزا سمه ده ته کور ته لاړ شه زه درځم. هله ما د بوټونه هم راوړه. واه اوس یې خوند وکړو موږ سره د وړو روپۍ نشته دا یې بوټونه هم غواړي ځه ورک شه. اوس یې خوند وکړو په جوب کې پیسې نشته په کور کې وړه نشته دا سر خوړلی بوټن هم غواړي. اوس به څه کېږي دا خو ډېره بده شوه د لایق سره پیسو زیات ټیم ووتو نن به سیده کور ته ورځم دا به بیخي په سړیتوب پیږي نه. صبر چې دا به اوس وي چېرته چې بیا مې کوم میړه راغی په خدای جار شم. اوهو زما یا زما خیر شکر نه بارونه راسه درته زنګونه وهم ټلیفون دې بند دی دا ولې ټلیفون خو مې نه ده بند نه پوهېږم شبکې به کار په نه ښیي. ښه د باندې ولې ولاړې راځه نورې خبرې به په حجره کې وکړو راځه. نه اشنا چې نستو ته نه یم راغلی نن سبا مې لاس ډېر سخت بند ده زما پیسو دې څه وکړه. ښه اشنا ولې نه ستا به هم لاس بند وي خو زما په خپله په خدای چې دومره سپېره ورځ ده چې خپله به حیران شي یو څو ورځې وخت راکړه که خدای کوي انشاءالله درته ګوره اشنا زه نه راتلم خو زه خپلې مجبورۍ راوستم کور کې بیخي وړه نه وو خو ته لږ کوشش وکړه. ولې نه تا چې ما ته وخت راکړو انشاءالله زه به یې سبا ته کور ته در ورسوم بېغمه شه. فضا زه وځمه زه کار لرم زه ستا په تمه یم زه درنه لاړم. خیر به لایکه پیسې شته راسره په دې نه پوهېږم چې څه کاروبار کوي. تا سره پیسې شته او کاروبار نشي پیدا کوی ما ته پیسې راکړه داسې کاروبار درته جوړ کړم چې په یوه کال کې به دې خان کم خان. ها هغه څنګه لږ خو مې پوه کړه. ښه لایکه زه خو اوس کور ته در روان وم ښه شوه چې دلته مې پیدا کړې. داسې په خیر سره مه شي ښې جوړې هر څه کوي یوازې ستا کمې ته راځه کښېنه راځه ښې جوړې په خیر راځه کښېنه ولا اشنا ډېره بښنه غواړم پیسې لږې وځنډېدې زما پیسې باندې دي که نه انشاءالله سبا ته به کور ته در ورسېږي بېغمه شه دا ځل خو بیخي بېغمه شه. ګوره لایکه ډېر دې ستړی کړم تا دوه ورځې خالې وې ما 3 ورځې درکړې اخر دا به څه کېږي. ولې نه اشنا ستا خبره زه څنګه هېروم زما هم خپله لاس باندې پیسې کار مې کړی پیسې مې بندې دي چې هغه راوخېږي همدا اوس چې لاس ته راشي همدا اوس یې درکوم خو نشته څه وکړم صرف دغه یوه موکره کړه. سمه ده یوه ورځ مهلت نور هم درکوم خو ګوره چې دا ځل دوکه را نه کې. سمه ده ولې نه بېغمه شه کار به وشي انشاءالله. سمه ده ته د خپل بنډار ته ادامه ورکړه زه درنه لاړم. قربان اوسم خیر لاس زه سړیه په دې وخت کې پیسې چېرته دي موږ په خپله د پلی ټک مرغان یو. دا لایق خو دا وعده هم پوره شوه دا لایق سرخوړلی خو پیسې نه پرې کوي دا نیمې چې اوس را کړې وای دا نیمونه زه ورتېر وای ورځم چې همدا خبره ورته وکړم. سلام علیکم لایقه. وعلیکم سلام ستړی مه شې خیر اوسې. نه لایق ته خو بیخي پانډېوالی نه پوهېږې وعدو پسې وعدې دي څو وعدې مې درکړې اخر زه تا سره څه وکړم. ډېره بښنه غواړم خیر دی دا حالات داسې دي مجبور یم چې داسې وکړم. لایقه نور دې ستړی کړی یم د نیمې پیسې مې درته بخښلې دي د نیمې راکړه. ولې نه
خدای دې خیر درکړي چې دا څنګه دا نورې پیسې ورسېدې داسې به دا نورې مو رسېږي بېغمه شه څه